د قصیده برده شارحان هم ډیر زیات دي، عاملان هم ډیر زیات دي، کمالات هم ډیر زیات دي، برکات هم ډیر زیات دي. خو زه مختصر وایم. یو څو مشهور شارحان، استاد محترم فقیه العصر حضرت اقدس مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ ورزقهم الله صحتا کاملہ، الدرة الفردہ اول جز کی لیکلی چې د قرآن مجید تفسیرونه ډیر دي، د بخاری شریف شرح زیات راغلی دي، او دین بعد زیات شرح د قصیده برده لیکلی شوی دي. میاں صاحب رحمت الله علیه په پښتو کې قصیده برده باندې شرح کړی ده. مشهور شارح د دې مخکنو علماء کې شیخ ابن مرزوق تلمسانی المالکی دی، چې هغه محدث او محقق او امام، دو شرح کړي، یو غټه او بل وړه. د کرنګي علامه جلال الدین محلی مفسر قرآن هغه هم په دې شرح کړی ده. شارح د جمع الجوامع او د منهاج په دې شرح کړی ده. شیخ الاسلام زکریا الانصاری چې زمونږ د بخاری شریف په سند کې راځي، لوی امام دی، محدث دی، هغه د دې شارح پاتې شوی دی او شرح کړی ده. مشهور شارح د بخاری علامه شهاب الدین قسطلانی صاحب د ارشاد الساری ډېر لوی محدث، هغه هم د قصیده برده شرح کړی ده. علامه شهاب الدین قسطلانی ارشاد الساری لیکلی د بخاری شریف زبردست شرح د حضرت مدنی صاحب شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه به د دین درس کولو په دیوبند کې د قسطلانی نه خلق ورته قسطلانی وایي که نه. افقه زمانہ شیخ الشیوخ امام الصلحاء والعلماء فقیه العصر مفتی محمد فرید صاحب قدس الله سره بفرمایل قسطلانی مو وایي، قسطلانی وایي، دا قسطلانی دی. علامه شهاب الدین قسطلانی د خپل سیرت په کتاب مواهب الدنیا کې ځای په ځای د دې استعمال کړی دی. علامه حلبی رحمت الله علیه هم د دې نه اخذ کړی دی، او تفتازانی صاحب هم د دې شرح کړی ده. مشهور ماهر الفنون سعد تفتازانی رحمت الله علیه دا صوفی مو. علامہ شیخ فقیر اللہ افغانی قطب الارشاد کې تحقیق کړی دی چې تفتازانی سے بیعت کړو او نور فنون والا علماء هم لیکلي. علامہ الشیخ خالد ازهری شیخ زاده رومی صاحب د حاشی د بیزاوی والا چې کوم مشهور شارح دی د قصیده برده شرح کړی په څو جلدونو کې. دارنګې علامہ الشیخ خادمی، شیخ عبدالسلام مراکشی، الشیخ علامہ قبانی البصری دا د دې شارحان تیر شوي دي. زما په خیال په دې کې آخر وخت کې د علامه قاری شرح ما سره شته دی، هغه هم لیکلی شوی. او ابن علان مشهور محدث دی، د ریاض الصالحین شرح کړی دلیل الفالحین. علامه ابن علان صدیقی شافعی هغه هم د دې شرح کړی ده. او په اردو ژبه کې مولانا ذوالفقار علی دیوبندی د شیخ الهند رحمت الله علیه والد ګرامی قدر ډېره ښکلې ترجمه کړې ده، شرح کړې ده. او مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ اوس وخت کې په اردو ژبه کې مبسوطه مفصله 2 جلده کې شرح کړې، الدرة الفردہ فی شرح قصیدة البردہ. تقریبا د 100 نه زیاتې شرح د دې لیکلی شوي. اوس ته خلک خبر نه دي چې قصیده برده څه ته وایي. دا داسې مخدوم کتاب پاتې شوی دی په امت کې. دا به خلکو په یاده یادو، صاحبه په یاده به قصیده مبارکه یادوله. نام په تاریخ اسلام کې ځینې شخصیات واضح طور سره راځي چې دلته قصیده برده په یاده یادول. علامه سخاوی الضوء اللامع کې لیکلي دي چې امام ابراهیم بن علی قلقشندی مکمل قصیده برده په یاده کړې وه. امام ابراهیم بن علی بن زهیرا هم په یاده کړې وه. امام احمد بن محمد بن محمد هم په یاده کړې وه. امام عبدالرحمن بن احمد بن فهد دا م یاده کړې وه. قصیده حمزیه م یاده کړې وه.
امام احمد ابن خلیل بن کیکلدی هم په یاد کړی و. مشهور زمانہ حافظ حدیث امام ابو الفضل احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی شارح د بخاری فتح الباری والا هغه هم د قصیدی بردی حافظو ماشاءالله. چې بیا د څوک دوکنه کې چې دا سلوي مړه دا چا ویلی دي دا پکې لا چا راوستي. مشهور زمانه لغوي علامه مجد الدین فیروز آبادی صاحب د قاموس دا په یاد کړی و. امام محمد ابن احمد فاسی مشهور شارح د دلائل الخيارات او عامل هغه په یاد کړی و. سبحان الله. بعضې ښځې په امت کې تېرې شوي دي. سبحان الله سبحان الله. خړی د برګي نه کم نه دی. اورې که زنانه داسې راغلي علما عالماتي فقیحاتي حافظاتي چې هغوی باقاعده حافظاتي د قصیدې مبارکې وي. عائشه بنت ابي بکر المراغي دا حافظه وه او باقاعده دا د شیخ ابن جماعه نه دا کتاب ویلو. شیخ ابن جماعه مشهور عالم دی د اصول الحدیث. دارنګې بیرم احمد دیروتیه كانت تحفظها هغې ته دام یادو عمدة الاحکام هم ورته یادو او 40 د امام نووي هم په یاد کړ. سبحان الله. ست الاهل بنت محمد بن فهد هغه د دې باقاعده عامله وه قصیده برده ویلې وه. مشهور علما او محدثین چې ته قصیده برده ویله او دا روایت کړې ده پای کې حافظ زین الدین عراقي مشهور عالم دی د اصول الحدیث الفیت الحدیث لیکلی ده. الامام عمر بن علی مشهور عالم دی دا هم د حدیثو ابن ملقن وته وي. علامہ عمر بن رسلان بلقینی امام احمد بن علی بن حجر اسقلانی شیخ الاسلام زکریا انصاری حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین دا سے بیشمار خلق دا باقاعدہ د دې عاملانو قصیده برده به ویلا. بعضې هغه شخصیات چې د امام بوصیري نه برای راست دا ویلې وه لکه مونږ یې چې وایو په جامع ازهر کې اوس هم د پیر او د زیارت په ورځ د قصیده برده درس کېږي او باقاعده حلقات لګېدلي او په مصر کې په بوصیر کې په خوش علاقو کورونو کې هم ویلې کېږي. د دې په برکت سره وبا نه راځي په هغه علاقه باندې فتنې نه راځي. سبحان الله. دلته یو بابا و مونځ یې نه کوو ما ګاونډي نو ما ته مونځ کوه که نه. یو ورځ داسې ناست وو سلام مې واچو ما سره به ډېر ښه ملاوېدو خو مونځ یې نه کوم نه کوم بیخي ما ته کور کې هم نه کوي نه کوم تا ته به څه دروغ وایم نو ما به ډېرې سختې خبرې هم سره کولې. یو ورځ جومات ته راغی ما چې لکه سړی خو جومات ته شروع شو چې راغی ما ته مولوي صاحب ته خو زما ملګری که نه مې ولې نه وایي زموږ د کور نه غلا کېږي او ډېرې پیسې یې رانه یوړلی شو ډېر څیزونه. ما ته زه به دله یو تعویز درکړم غلا به نه کېږي خو مونځ به شروع کړم. ما مونځونه کوه د الله دپاره مونځ فرض دی عمر دی ختم دی او دا تېر مونځونو قضا م راوړه. قصیده برده مې ورکړله پیسو کې کېښوده بیا سر کړ بیا مونځ هم نه کوو ظالم. خو ما سره لار کې بلو چې غاړه به راکړه داسې د پلار نه دې راباندې غټه نیکي ده دونه احسان دې راباندې کړی دی د پلار نه راباندې ذات خوږ لګي. ما نه داسې مویه د پلار خپل مقام دی خو یې نه ډېره تنګ کړی وم که نه وایي بس قلار قلاري دی امن دی ما مونږ دې شروع نه کوي بس خدای دې مې وبخي مفته کې مې دې الله وبخي کله کله کوم اوس وایي ما نه مونځ فرض دی مونځ به کې مونځ نه بغیر نه کېږي دا ضروري احکام دي. دا ډېر عجیب او غریب تاثیر لري چې کوم ځای کې د غل نشي راتلی اور نه لګي دا به ته وایم تفصیل سره انشاءالله. مشهور روایت کوونکي د قصیدې بردې د مصنف رحمت الله علیه النفحات اللطیفه علی البردة الشریفه کې لیکلي دي ابتدا کې چې امام ابو حیان النلسی د مصنف رحمت الله علیه قصیده برده ویلې وه. ابو حیان النلسی صاحب د بحر المحیط تفسیر او دارنګ امام محمد ابن محمد ابن سید الناس الیعمری امام الشیخ عز الدین
عبدالعزیز بن عبدالسلام او شیخ المحدث محمد بن جابر الوادی عاشی دی باقاعده دا کتاب د مصنف رحمت الله علیه ویلو خدای پاک د مونږ تم قصیده برده په یاد باندې اسانه کی چې یاد کو او د مبارکي قصیدی برکات فیوزات الله مونږ ته ټول ته نصیب فرمایي